अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे हम पश्तोवन खबरुना औज़यम कोमल शबीर دا وخت خبرونو سره زم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. पाकिस्तान द अफगान कड़वालों पर बाब खपला पॉलिसी न द बदल करे गैर कानूना खारजारों खिलाफ मुहिम पर मखसूसन तोगा द अफगान कड़वालों सरा हिस अड़ी की न लरी द वजारत खारजा तर्जुमानी मुमताज जहरा बलोच हफ्तावार ब्रीफिंग वही पाकिस्तान पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड कदगन न दे लगवले. पाकिस्तान लखवा द 12 شانو افغانستان ته پلیګلو د بندیز حکم افغانستان ته پاکستان نه پکپړې د گاډو ټیرونو د چایو پانی د میک اپ سامان او پایلټ کې استعمالیدونکو سامان باندې بندیز لګول شوی د تجارت وزارت وايي تازه او چمیوي باندې هم بندیز لګول شوی دی. खैबर पुख्तनख्वा के शवे खुदकुश हमलों की द 15 अविया ब्रेदगरों ताल्लुक अफगानिस्तान सर दे द ब्रेदगर द गुतो न पता लगे दले दा चिदवी अफगान वगड़ी दी अली मस्जिद बाड़ा खंगू बाजवड़ और पुलिस लाइन्स बांधी हमला कबून की ब्रेदगर अफगानानू द खैबर पुख्तनख्वा IG अख्तर हयात खान वैना वाई द बत्ते पपेखू के ककड़ मकामी अफगान वगड़े गिरफ्तार पेशवी. د افغانانو پاکستان نه د وستلو فیصله افغانانو سره ظلم دی. داسې عمل په دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. د افغانستان د دفاع وزیر مولا یعقوب وینا وايي د پاکستان خلکو عالمانو او سیاسي مشران ته اپیل کوي چې حکومت د افغانانو په اړه فیصله واپس اخیستو ته مجبور کړي. द गैर कानूना मुहाजिरों खिलाफ कार्रवाई पर हक क़यम द गैर कानूना अफगान मुहाजिरों लवजे मुसलसल मसले पैदा की गई द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी वैना वाई द पीपल्स पार्टी पॉलिसी बयान बा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वरकवी. د اسلام آباد د تراګرۍ ضد عدالت لخوا د علي وزیر د ضمانت درخواست منظور. جج ابوالحسنان ذوالقرنین د 50,000 مچلکو جمع کولو په عوض ضمانت منظور کړو. پولیسو د علي وزیر گرفتاری متعلق جواز نه دی پیش کړی نو ځکه د علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شو. د جج ابوالحسنان ذوالقرنین وینا د 9 मई द पेखू प्लान जमान पार्क के जोड़ शवे हो मकसद है फौज दबाव अचवल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर द ओहदे न लरिकवल द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पखवानी रहनुमा उस्मान डार दावा वाहिद तहरीक इंसाफ चेयरमैन जमायू सकड़ियम नुजका PTI सरसरा सियासत हम प्रेगदम. اسلام آباد हाई कोर्ट लखवा د PTI مشر जेल کې د حفاظت پاړه د بشرا بیبي په درخواست نوټس جاری. بشرا بیبي لخوا وکیل لطیف کوسا عدالت ته وړاندې PTI مشر ته د جیل کې د کور خوراک اجازه ورکړي شي. هغه چې کوم سیل کې ساتل شوی وو هلته منځ هم په مشکل کې د وکیل لطیف کوسا عدالت ته وینا چیف جسټس وايي سچ عدالت کولی شي زه به د هغې آرډر جاری کوم. द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशर नाअहली मुअत्तल कुल लपारा लाहौर हाई कोर्ट ता रुजू. इलेक्शन कमीशन द तोशाखाने केस की द सजा न पस द नाअहला कुल नोटिफिकेशन जारी करे. द PTI चेयरमैन पर इंतखाबातों के नाअहले लवजे बरखा नशी अगस्ते पर दायर दरख्वास्त की मौकफ वाई द नाअहले नोटिफिकेशन द तोशाखाना केस की द सजा पर बुनियाद जारी करी शवी द इलेक्शन कमीशन लखवा जारी शवी नाअहली नोटिफिकेशन दे मुअत्तल करी.
نواز شریف په د معاشي مشکلاتو د حل اجنډا ورکوي. نواز شریف په دور کې د ګرانۍ کچه د ټولو نه لاندې وه، ولې د ترقۍ کچه د ټولو لوړه وه. د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف وینا وایي د میاں محمد نواز شریف په دور کې اوړه، چینی، غوړي هر شی ارزانو. په 21 اکتوبر د پاکستان خوشحالي واپس را روانه ده. نواز شریف ولس او ملک د مشکلاتو نه بهر کولو لپاره راځي. کله چې نواز شریف د ملک نه بهر کړی شو نو ملک نه ورسره خوشحالي او ترقي هم ګډه وکړه. د مسلم لیگ نون چیف آرګنایزر مریم نواز وینا نواز شریف په د یاري لوجې خپل ټیکټ منسوخوي. په 21 اکتوبر به په مینار پاکستان د نون لیگ جلسه نه بلکې سیاسي جنازه پورته کیږي. د پی ټی آی رهنما بیرسټر محمد علي سیف وینا وایي د پی ټی آی په چیرمن الزاماتو لګولو سره د خپل مړ سیاست نه ژوندی کوي. د پیښور ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د مئی د 9 او 10 پیښو کې د تیمور جګړه او کامران بنگش عبوري ضمانت منظور. د ترهګرۍ ضد عدالت جج جهانزیب شنواری د 9 او 10 پیښو اوریدنه کړې. عدالت لخوا تیمور جګړه او کامران بنگش ته د 1 لک روپو جمع کولو حکم. اوریدنې په مهال تیمور سلیم جګړه او کامران بنگش عدالت ته پیش. Well, he plays that shot brilliantly. It's something he's been working on for a while. As slow and gets it fine as Joe Root. او د ملک یو شمیر سیمو کې به موسم ګرم اوس وي، ولې ګلګت بلتستان او نور خواوشا علاقو کې تیزو هواګانو سره د باران امکان. د موسمیاتو محکمې وینا وایي راتلونکي 40 غنټو کې به هم د ملک میدانی علاقو کې موسم ګرم او اوچ وي. دا مهم خبرونه یو وړه شان د واخلو، هغې نه پس راځو تفصیلي خبرونو سره. هم پښتون سره اوسئ. बुलेटिन के वारी बिया हर कले शामिल हो तफसीली खबरना. د वजारत خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ ویلي دي چې پاکستان د افغان کډوالو په باب خپل پالیسي بدله کړې نه ده او د خپل معاشي مشکلاتو باوجود د ملیونونو افغان مهاجرینو کوربتوب کوي. راځي چې په دې حق لوګورو زموږ د همکار عبدالهادي معیار دا ریپورت. نن اسلام آباد کې په خپل هفتوار بریفینګ کې د دفتر خارجه ترجمانی ممتاز زهرا بلوچ ویل چې پاکستان چې د غیر قانوني خارجيانو خلاف کم کمپین شروع کړی دی دا په مخصوصه توګه د افغان کډوالو خلاف نه دی. د وزارت خارجه ترجمانی ویل چې د غیر قانونه خارجيانو خلاف پیل کړی شوی کمپاین په مخصوصه توګه د افغان کډوالو سره هیڅ تړاو نه لري. هغې زیاته کړه چې پاکستان د څو لسیزو راهیسې د معاشي چیلنجونو باوجود د 14 لکو افغانانو کوربتوب کوي. ممتاز زهرا بلوچ ویل پاکستان غواړي چې ټول کډوال په خپله خوښه او د یو مهال ویش مطابق خپل هیواد ته ستانه شي. هغې ویل چې پاکستان د افغانستان د موقت حکومت سره په دې هکله په تماس کې دی او د هغه نه غواړي چې د مهاجرو د باعزته واپسۍ دپاره زمینه برابره کړي. هغې وویل چې پاکستان د افغان کډوالو منظمه او مرحله واله واپسي غواړي.
د نننی بریفینګ زیاتره برخه د پاکستان او افغانستان د مناسباتو په هکله وه. ترجماني دا خبره بیا بیا تکرار کړه چې پاکستان کې د خارجیانو خلاف روان کمپاین افغان کډوالو ته متوجه نه دی. د یو سوال په جواب کې هغې وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې نه د کیدونکي ترهګرۍ بریدونو له امله خواشینه دی، خو اسلام آباد په ډیپلوماسي یقین لري او د افغان واکمنو سره په تماس کې دي ترڅو دا خبره یقیني کړي شي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف د ترهګرۍ دپاره په کار را نه وستل شي. د یو بل سوال په جواب کې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې پاکستان په افغان ټرانزیټ ټریډ باندې هیڅ پابندي نه ده لګولې، خو غواړي چې د دغې ټرانزیټ ټریډ نه دی غلطه استفاده ونه کړي شي. عبدالهادي مایار، هم پښتو ون نیوز، اسلام آباد. د تجارت وفاقي وزارت د افغان ټرانزیټ ټریډ د لوزنامې مطابق د دغه تجارت د لاندې د 212 اشیاو افغانستان ته په لیږلو بندیز لګولی دی. په خپل یو حکمنامه کې د تجارت وزارت ویل چې په دې اشیاو کې 19 قسمه کپړه، د هر قسمه ګاډو ټایرونه، د چایو پاڼې او د میک اپ سامان سره سره د ټایلټ کې استعمالیدونکي سامانونه هم شامل دي. د دې نه علاوه د فریجونو، ایر کنډیشنو، جوسرو، مکسرو، بلنډرو او تازه او اوچ میوو افغانستان ته په وړلو به هم بندیز وي. د خیبر پختونخوا د پولیس انسپکټر جنرال اختر حیات خان وایي په صوبه کې شوي خودکش حملو کې 15% ځان وژونکي افغانانو. یو نجی ټلویزیون سره مرکه کې هغه ویل چې د علي مسجد، باړه، هنګو، باجوړ او پیښور پولیس لاین بمي چاودنه کې استعمال شوی خودکش حمله کوونکي د افغانستان اوسیدونکي. هغه زیاته کړه چې دا پته د دغه حملو په وخت اغستل شوی فنګر پرنټس نه لګیدلې ده. اختر حیات خان زیاته کړه چې سخت کال په صوبه کې د بتخورې یا په زوره پیسو اغستو 6 کیسونه درج شوي دي چې پکې د یو کم 500 کیسونو پته لګولې شوې ده. هغه ویل چې دغه جرم کې اخته افغان او پاکستاني وګړي نیولې شوي دي. افغان کمشنر عباس خان وايي پاکستان کې رجسټرډ افغانانو ته د نوې کارډ ورکولو لپاره مشورې روانې دي. افغان کمشنر دا خبره زموږ همکار طاهر خان سره یو مرکه کې کړې ده. عباس خان ویل چې پاکستان کې د رجسټر افغانانو د کارډونو موده په جون کې پوره شوې ده. ملما پروګرام کې به د افغانستان کمشنر مرکه د راتلونکي اتوار په ماسخوتن 9:30 بجې نشر کیږي. افغان کمشنر ویل د دوی د معلومات تر مخه رجسټر افغانان په ترهګرۍ او جرمونو کې هیڅ رول نه دی لرلی. د ملک د نورو برخو په څیر د غیر قانوني خارجیانو پر ضد مهم په بلوچستان کې هم دوام لري چې لامل ډیر افغانان د ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې ترڅ کې په کویټا کې افغان هنرمندانو او موسیقارانو د UNHCR د دفتر مخې ته یوه لویه احتجاجي مظاهره وکړه او دا غوښتنه راپورته کړه چې حکومت پاکستان دې دوی ته تحفظ ورکړي. په دې اړه نور حال کویټا څخه د هم پښتون ستر خبريال ایوب ترین په دې رپورټ کې. جی بالکل لکه څنګه چې د پاکستان په نورو غټ ښارو کې د افغان مهاجرونو خلاف کمپاین شروع شوی دی، دغه ډول په کوټه کې هم په دوی پسې پولیس لګېدلي دي او 13 ورځ د کوټ کمشنر هم دا ویلو چې نږدې 200 افغان مهاجر چې دي هغه نه یوازې نیولي دي بلکې د تحقیقات لپاره وفایت سپارلي دي. دا وخت دلته موږ په چمن هاوسینګ سکیم کې د UNHCR د دفتر ومخې ته ولاړ یو. دلته افغان هنرمندان چې دي یا افغان موسیقاران چې دي هغه دلته احتجاج کوي او دوی د UNHCR څخه هم غوښتنې لري او د حکومت پاکستان څخه هم غوښتنې لري. خو د دوی څخه به لومړی پوښتنه وکړو چې د دوی غوښتنې څه دي. اول که تاسو خپل نوم راته واخلئ. السلام علیکم، زه کاظم قاسمي یم، سنګر یم. دا راته وس نن ستاسو د مظاهره په څه حواله ده؟ دا نن موږ راغلي وو چې پاکستان لخوا چې کوم د اعلامیه شوي دي چې مهاجر باسي، کډوال باسي، نو موږ په دغه خاطر رالو چې زموږ سره نه شناخته کارت شته، مطلب نه کوم مهاجر کارت شته، موږ د UNHCR کارت لرو صرف. او نو په دغه چې زموږ کاروبار په افغانستان کې نه کیږي، موږ بیرته واپسي نه سو تللی افغانستان ته.
زموږ سره تحفظ وکړي، زموږ سره د تحفظ دی وکړي. موږ د لې ژوند کوو، زموږ 25 کاله 13 کاله د هر یو کېږي چې موږ د لې ژوند کړی دی. زموږ بچیان د لې مطلب سکول وایي، زموږ خپل ودونه د لې سوي ده. نو موږ په پی ټي وي بولان کې خدمت کړی ده. نو زموږ خواهش دا دی چې زموږ سره د تحفظ دی وکړي چې تر څو پورې چې موږ د لې پاتې سو، موږ خپل بچیانو ته وروزي. د خیبر پښتونخوا جغرافیا د دې ځمکې غرور دی. غرونه او سیندونه، چینې او چنارونه د خپل فطرت انګیزې په تماشه دي. هند د اباسین حجرې، چوپالونه او هوټلونه، سیلونه او موسیقي د ښکلي نندارو نه ډک. د محمد ایوب دا رپورټ ګورو. اباسین بیا په چپو راغې، په سر راوړل کشمیري د خیال شالونه. پښتونخوا د فطرت غېږه ده، په هر سیمه یې د فطري رنګونو ټالونه راخواره دي. خیالونه زنګوي او فکرونه زیاروي. نظر د هرې نظارې ګډا ده. هند که د اباسین چپې شماري، نو سیلګري هم د فطرت ملګري کیږي. ذوق او شوق د ساز او आवाज په رنګ کې خپل جذبات اباسین ته لوګي کوي. دلته کې کله کله راشو، سیند غاړه ده، پوه شوې، د باچا صاحب هوټل دی، دلته کې راشو چکر راولګو. هند دی او سیند غاړه ډېر مزېدار ځای دی. موږ په اباسین جانان لا حکم په کناره را سره زی لاس ټپوینا. د هند هر ادا او هر انداز زړه راښکونکی دی. د خوړیزې لپاره بالکل په کلتوري انداز کې کېږدۍ، حجرې او هوټلونه د راغلي سیلګرو درناوی کوي. د سین میان د خپل ذایقې معیار یوه اعلی نمونه ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر مولا یعقوب د ناقانونه افغانانو پاکستان څخه د ویستلو په اړه د پاکستان فیصله غندلې. پاکستاني قانوني اسناد نه لرونکي افغانانو ته ویلي دي چې تر 21 نیټې د پاکستان څخه لاړ شي. د پاکستان داخله وزیر ویلي دي چې نومبر اولنۍ نیټې نه د ناقانونه غیر ملکیانو خلاف مهم شروع کړي. مولا یعقوب د زیارت په ورځ کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د افغانانو پاکستان نه د ویستلو فیصله افغانانو سره ظلم بللې. افغان وزیر دفاع وویل چې داسې عمل به د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړي. مولا یعقوب د پاکستان خلکو، عالمانو او سیاسي مشرانو ته دا اپیل هم وکړو چې حکومت ته د افغانانو په اړه فیصله واپس اخیستو باندې مجبور کړي. افغان وزیر دفاع په پاکستان کې سرمایه او اساسي لرونکي ته ویلي چې خپل سرمایه افغانستان ته منتقل کړي. بلخوا افغان نائب خارجه وزیر شیر عباس ستانکزی په پاکستان غږ کړی چې د اسلامي امارت په مشوره د افغانانو د واپسۍ پروګرام ترتیب کړي. خبرونه نور هم لرو، خو وخت شوی د یو لنډې شاندمې هم پښتون سره اوسئ. د پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې هغه د غیر قانوني مهاجرینو په ضد د کاروایی په حق کې دی. په ملتان کې د آرټس کونسل نه بهر میډیا سره خپل خبرو کې یوسف رضا ګیلانی ویل په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوال مسلې پیدا کوي. دا وینا و چې آصف زرداری او بلاول بټو بعد د پیپلز پارټي د پالیسۍ بیانیه ورکوي. د تراګرۍ اوسنۍ چپا د تیر دور د پالیسۍ نتیجه ده. هغه زیاته کړه چې خپل پخواني حلقې نه به الیکشن کې برخه اخلي. عدالت د تراګرۍ په مقدمه کې د قومي اسمبلۍ یو پخوانی غړی علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت ترنول تاڼې کې د علي وزیر لخوا د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت د درخواست اورېدنه کړې ده. د ATC جج ابوالحسنات ذوالقرنین د علي وزیر ضمانت د 50,000 روپو مچلکو په بدل کې منظور کړی دی. جج ابوالحسنات ذوالقرنین د فیصلې اورولو په مهال وویل چې پولیس د علي وزیر د نیولو لپاره هیڅ جواز نه دی پیش کړی.
نو ځکه د نیولو نه وړاندې د ضمانت درخواست منظور کوو. د پاکستان د تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر عثمان ډار ویلي دي چې د 9 مئی د پیښو پلان زمان پار کې جوړ شوی و. مقصد یې په فوج دباو اچول او آرمي چیف جنرال عاصم منیر د عہدې نه لرې کولو. یو نجی ټي وي سره مرکه کې عثمان ډار د سیاست پرې خودو اعلان وکړو او وی ویل چې د تحریک انصاف چیرمن دی مایوسه کړی دی نو د ځکه پی ټی آی سره خپل سیاست هم پرېږدي. عثمان ډار دعوه وکړه چې د پی ټی آی چیرمن په مشرۍ کې په زمان پارک کې د 9 مئی پیښې پلان جوړ شوی چې پکې دا فیصله شوې وه چې که د پی ټی آی مشر ونیولی شو نو حساس تنصیبات به په نښه کوي. پخوانی وزیر مملکت زیاته کړه چې د پی ټی آی چیرمن د گرفتارۍ نه بچ کېدو لپاره د کارکنانو ذهن سازي کړي او هغوی استعمال کړي وو. اسلام آباد های کورټ د پی ټی آی مشر جیل کې د حفاظت په اړه د بشرا بیبي په درخواست نوټس جاری کړی دی. اسلام آباد های کورټ کې د پی ټی آی مشر جیل کې د حفاظت په اړه د بشرا بیبي په درخواست سماعت شوی دی. سماعت دوران د بشرا بیبي لخوا وکیل لطیف کھوسا عدالت ته پیش شوی. لطیف کھوسا عدالت ته ویلي دي چې پی ټی آی مشر ته د جیل کې د کور د خوراک اجازت ورکړي شي. هغه چې کم سیل کې ساتل شوی دی هلته مونږ هم په مشکله کېږي. د کم په جواب کې چې چیف جسټس ویلي دي چې څومره چې عدالت کولی شي زه به د هغې آرډر جاري کړم. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن نااهلي معطل کولو لپاره لاهور های کورټ ته رجوع کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په لاهور های کورټ کې درخواست دایر کړی شو په کوم کې چې ویلي شوي دي چې الیکشن کمیشن د توشخاني کیس کې د سزا نه پس د نااهله کولو نوټیفیکیشن جاری کړی. د پی ټی آی چیرمن په انتخاباتو کې نااهلۍ له وجه برخه نشي اخیستې. درخواست کې دا هم ویلي شوي چې د نااهلۍ نوټیفیکیشن د توشخانه کیس کې د سزا په بنیاد جاری کړی شوی. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی نااهلۍ نوټیفیکیشن دی معطل کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ویلي دي چې نواز شریف چې ملک ته واپس راځي نو د معاشي مشکلاتو د حل ایجنډا به هم ځان سره راوړي. نن لاهور کې د پنجاب ټریډرز اسوسییشن عہدیدارانو سره د خبرو په وخت هغه ویل چې د نواز شریف په تیر دور کې د ګرانۍ شرح د هر وخت نه کمه او د ترقۍ شرح د هر وخت نه لوړه وه. هغه زیاته کړه چې کله نواز شریف وزیر اعظم و نو د اوړو چینې بجلی او ګیس نرخونه ډیر کم وو. شهباز شریف ویل چې مسلم لیگ نواز ټول عمر ریاست لا په سیاست ترجیح ورکړې ده. هغه ویل چې صرف د نواز شریف قیادت ملک د معاشي دلدل نه راایستلی شي. هغه ویل چې د تاجرانو په شمول هر چا له بعد معاشي بحالۍ په کار کې خپل کردار ادا کول وي. د ګرانې نتنګ ولس لپاره یو بل بد خبر نیپرا د بجلی په فی قیمت کې نوره اضافه کړې ده. جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د بجلی په فی یونټ نرخ کې د €1 او €1 پیسې زیاتوالی راغلی. د بجلی نرخونه د فیول پرایس اډجسټمنټ په مد کې سیوا شوي دي. د نوټیفیکیشن له مخې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی به د روانې میاشتې په بلونو کې نافذیږي ولې د دې اضافي اطلاق به په لایف لاین او کې الکتریک صارفینو باندې نه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو رهنما بیرسټر محمد علي سیف وایي چې نواز شریف په د یاري له وجې خپل ټیکټ منسوخ کړي. خپل یو جاری شوی بیان کې بیرسټر محمد علي سیف زیاته کړي چې په 28 اکتوبر به په مینار پاکستان د نون لیگ جلسه نه بلکې سیاسي جنازه وي. هغه ویلي دي چې د پی ټی آی په چیرمن الزاماتو لګولو سره د خپل مړ سیاست نه ژوندی کوي. د بقایو نه ادا کولو له وجې لیډي ریډینګ هسپتال کې د ناروغانو لپاره د دوايانو قحط کمې رامخته شوې ده. د هسپتال ذریعو تر مخه د بقایو نه ادا کول له وجې ډیلرانو لیډي ریډینګ هسپتال ته د دوايانو سپلای بند کړې ده چې له وجې ګاینیکالوجي یعنی د مور او بچي څانګې په شمول یو شمېر څانګې اغېزمنې شوې. ویل کېږي چې که په وخت د دوايانو انتظام ونه کړی شو نو ایمرجنسي او اپریشنونو نظام هم ودرېدلی شي. د روغتون سرچینې دا هم وایي چې دا مهال په لیډي ریډینګ هسپتال کې د دوايانو خرڅوونکو 20 کروڑ نه زیاته بقایا ده. خو د روغتونیان په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي او د څه بیان ورکولو څخه یې ډډه کړې ده. په هم پښتو نور خبرونه د دې وړې شان د مینه پس.
पेशावर तरहागर जिद अदालत द मई द नहा में और लसम में पेखो की द तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश अबूरी जमानत मंजूर कर दे। तपे खबर पर तरागरई जिद अदालत की जज जहानजेब शिनवारी द मई द नहा में और लसम में पेखो और नौकरा अदालत लखवा तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगशता द ₹1,00,000 जमा कवलो हुक्म जारी शवे। यावरदन पमाल तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश अदालत ता उड़ान दिकड़े शवे। लकी मरवत के मरवत बेटनी कामी तहरीक सीमा के दामन रावस्तलो और नूर हकुन लपारा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर मखता ग्रैंड कामी जरगे निकात करे जरगे के बुजुर्गों के आम उलस गडुनो प्रो नूर तफसील लकी मरवत सखा दलियाकत से आम पदी रिपोर्ट की। लकी मरवत के मरवत बेटनी कौमी तहरीक चेयरमैन इनामुल्ला पर क़यादत के योजल ब्याख पलो मुतालबातों दे पारा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर मखता ग्रैंड जरगे इनेकात करे दे जरगे के पजरुनो तादाद के दसी में आम उलस हम गडुन करे दे। जरगे के साबिक जिला नाज़िम इशफाक अहमद खान मीनाखेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिली सदर जौहर मोहम्मद खान, याकूब खान ततरखेल बशमुल योशमेर सियासी और समाजी शख्सियात हम मौजूद हुआ। जरगे के शरीक आम उलस इंतजामिये ले तरफ वादे न पूरा कवलो लवजे सख्त गुस्सा हो और इंतजामिये खिलाफ ये सख्त नारेबाजी कवला। दी मौका द तहरीक चेयरमैन इनामुल्ला और नोर मशरानो वैनावा che mong खपलो जायजो और आईनी हकूको दे पारा रावतीयू और चित्रसो मong मुतालबात नवी पूरा शवी जमंग एहतजाज बा जारी भी। जिला लकी मरवत खावरे बाने अमन गवाड़ू द्वम आइटम दादा चे मुरा बेटानी गैस चे खपल आईनी हक गवाड़ू उद्रेम आइटम दादा चे बरांडेम नकू मरवत कनाल रागलायदा चे 26 साल न बंद वो रोज बरान डेम तैयार दा मरवत कनाल तैयार दा नो ईगा चे मुरा खड़े उबो गवाड़ू उचलरम दे मुरा कुम एजेंडे आइटम दादा चे मुरा चे कुम लकी सीमेंट फैक्ट्री दा चे दे बराज़म एशिया टोलो नगट सीमेंट फैक्ट्री दा बावीका चे अखबल चे कुम मुरा आईनी हक ता रॉयल्टी वगैरह आगा गवाड़ू नो दा खो डेरा गोटा खबर दा दे अमन की सदा खास कर और दे मुझे जायज़ मुतालबात थी दे मरवत केनाल वाला की सदा दे गैस की सदा दे सीमेंट फैक्ट्री खबर दा दे मुझे मरवत हकूक थी नो दा हकूक मुझे टोल गवाड़ू मुझे टोल मरवत दे पारा टोल अवरस तेरे दो नपस चेयरमैन इनामुल्ला मशावरत नपस धरना नहम अक्टूबर पोरे वजंडा वाला और इंतजामिये ते धड़का वरकड़ा के कदम अक्टूबर पोरे दो मुतालबात नशवल पूरा नो दोई बा इंडस हाईवे और सीपैक लिंक रोड बशमुल जिले टोल अहम सड़कों न बंद कभी लेकत रिसयाम हम पश्तोवन न्यूज़ लकी मरवत। पपे खबर के द महकमा औकाफ मजहबी चारों लखवा द सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस ताबिया शेवा द कॉन्फ्रेंस मकसद परवान दौर की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अहकामात मुताबिक हल लटवलू। द कॉन्फ्रेंस में शामिल निगरान वजीर औकाफ जस्टिस रिटायर अरशद शाह वेल्च द टूल मसलो हल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा उसवा हसना के दे द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी मुंगता दरूर दर्श रा कभी पमल के दामन फिजा सातल लपारा द बर्दाश्त ढेर जरूरत है नुमावड़ी पदे मौकाख पल बयान के द पंजाब सीमे जड़ावाला द हादसे पर सख्त टोको के हम गंद नौकरा बुनेर और स्वाद के द वफाकी तहकीकाती इदारे लखवा अमलियात तरसरशवी कार्रवाई पत्रस के FIA द जाली और गैर रजिस्टर्ड दवायानों पखरसवल के ककड़ 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर तफसीलात मुताबिक सिमा के छापा मारे डले द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी सरा पगड़ा अमलियात कभी द FIA व्यान तरमखा द मुलजिमान कब्जे ना योश में जाली और गैर रजिस्टर्ड दवायान हम बरामद शवी दी निवलशे मुलजिमान पर रिकॉर्ड की दी द कुम पजित अवल सखा द मुकदमे दर्ज शवी दी। उस्वांदिको दरो बुहाल नन्ना द वर्ल्ड कप बाकायदा आगाज शविदे पर इफ्तिताही मैच के द न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड टीम ता पन्ना में मलेशियन पाखिर के उस्त मौसम हाल द मौसमियात महकमाई द जुमे पवरस द मुल्क पर ज़्यादातर सीमों के बाद मौसम अच्छा और पर जुनूबी सीमों के बाद गर्म भी दे दौरान द गिलगित बल्तिस्तान पजीन जायनों तेज़ो हवागानो सरा द बारान इम्कान दे तीर शवरोज दौरान हम पर ज़्यादातर सीमों के मौसम गर्म पाते शवे द महकमा मौसमियात तरमखा ननटूल नजियात दर्जा हरारत द बलोचिस्तान से में तुरबत के सलूर सलवेक सीबियो नोकुंडे की यो सलवेक डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड शवे।
د موسم حاصله بولیټن پای ته ورسېدو. دا هم پښتون لخوا د نورو تازه اپډیټس او خبرونو لپاره تاسو د هم پښتون د خبرونو پاڼې لایک کول مه هېروئ. تاسو زموږ پاڼې په فیسبوک، یوټیوب او ټویټر کې شئ. د لوی الله پامان.